طالبان وایي د ناټو غړیتوب نه بغیر د امریکا اصلي متحد عنوان بیرته اخیستو په اړه اندېښنه نه لري. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو حکومت وایي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د هغه پریکړې په اړه چې وایي د غیر ناټو د عمده متحد په توګه به د افغانستان موقف لغوه کړي هیڅ اندېښنه نه لري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبې د جولای په 9 ویلي چې دغه عنوان نه د افغانستان په ګټه دی او نه د هغه بیرته اخیستلو په اړه اندېښنه لري. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي 13 کاله افغانان تر همدې عنوان لاندې وځورېدل او کومه ښه خاطره ترې نه لري. خو د طالبانو وایان چې د دوی حکومت په ډیپلوماټیک او تجارتي برخه کې غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې مثبت او د باور وړ اړیکې ولري. تېره ورځ هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې وویل موږ د امریکا په شمول له ټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او د تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړې ډیپلوماټیکې، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړو او دا د ټولو جهتونو په خیر بولو. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د هغه هیواد د کانګرس د دواړو مجلسونو مشرانو ته د یو لیک په استولو سره ویلي دي چې غواړي د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې افغانستان د غیر ناټو د عمده متحد په توګه اعلان کړ او د کابل او واشنگټن لپاره زمینه مساعده کړه چې خپل اقتصادي او دفاعي اړیکې وساتي. د متحده ایالاتونو د قوانینو له مخې د امریکا بهرني متحدین کولی شي د دفاع، تجارت او امنیتي همکاریو په برخه کې له مشخصو ګټو برخمن شي. پر دې سربیره د متحده هیوادونو خصوصي شرکتونه کولی شي د ترمیم، حفظ او مراقبت او د امریکایي نظامي تجهیزاتو د اساسي ترمیم لپاره قراردادونه ترلاسه کړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.